بسم الله الرحمن الرحیم. نن به درته د ډیلیټ میتود کار کوم چې څنګه کولی شو چې د ډیټابیس څخه یو ریکارډ ډیلیټ کو. نو راځم اوس دا میتود هم درته کاروم. دلته اوس د ایډیټ میتود دپاره مې بټن جوړ کړی دی. یو بټن اول جوړوم چې د ډیلیټ دپاره وشي. راځم چیرې دغه پیج ته چې ما دغه بټن غواړم پکې شو یې کړمه. راځم دلته د ایډیټ میتود ترڅنګ به د ایډیټ بټن ترڅنګ به یو بټن د ډیلیټ لپاره جوړ کړم. د ډیلیټ بټن لپاره په لاراول کې ښه ده چې یو فورم جوړ کړو. نو د فورم څخه استفاده کوم، فورم، او په دې کې به ورته وایم چې بټن راته جوړ کړه. اوس فورم ته وایم چې اکشن یې پر شیش باندې وکړه. اکشن پر همدغه صفحې باندې چې ما ډیټا پکښې شو کړې ده. دا صفحه مې د چیش په نوم ده، د اډ انډرسکور ابوټ په نوم ده. اډ انډرسکور ابوټ. خو دا چې زه غواړم چې اوس دلته ډیلیټ د یو آی ډي پر اساس باندې وکړم، نو بیا راځم دا فورم کې اکشن په دې ډول جوړوم چې آی ډي پکښې راپورته کړم. ورته وایم چې ابوټ سلش کانکټینیټ اپریټر استعمالوم، ډالر ساین والیو او آی ډي راته راواخله. آی ډي چې دې راته راواخله دا بېرته وتړه. ښه، میتود به مو چې شي، میتود مو په فورم کې همیشه څه کوو، پوسټ استعمالوو. او راځم بټن ته. په بټن کې ورته وایم چې ټایپ دی چې دی سبمیټ. سبمیټ او کلاس که ورته استعمال کړو نو هغه به ورته وایم چې BTN یو بوټسټرپ کلاس استعمالوم. BTN دانجر، د دانجر کلاس موږ ته بټن چې کې په سره رنګ باندې ښیي. دلته به راسم یو بل ټاګ به استعمال کړم. په دې کې به بیا یو بل کلاس استعمال کړم د بوټسټرپ کلاس ټراش. او دا کلاس به بیا موږ ته هغه بټن په یو خاص ښایسته شکل سره راته وښیي. اوس چې مو دا کلاسونه وشیان بټن جوړ شو، راځو ګورئ چې بټن څنګه ښکاري. دا دی بټن جوړ شو. اوس که چیرې کلیک ورباندې وکړم دی څه کوي، آی ډي فیچ کوي، خو پوهېږي نه چې چیرې ولاړ شي. یعنې ما تر اوسه پورې میتود په کنټرولر کې نه دی ورته معرفي کړی، نه دی مې جوړ کړی تر اوسه پورې. راځم دلته. نو په فورم کې د لاراول د سکیورټي دپاره د CSRF ټوکن استعمالوي. فیلډ دا به ورته معرفي کړو. او بل د ډیلیټ میتود به ورته معرفي کړو. میتود فیلډ به مو څه شي، ډیلیټ. ډیلیټ دا چې مو ورته معرفي کړي نور بټن اکشن هم ترسره کولی شي. راځم ګورم اوس، خو میتود مو تر اوسه لا نه دی جوړ کړی. دی ما یو سپینې صفحې ته ډایرکټ کړي. دا په دې معنا چې کوم ایرر موجود نه دی او زموږ هغه آی ډي یا هغه ریکارډ چې موږ غواړو ډیلیټ کړو هغه یې راته فیچ کړی دی. فقط میتود غواړي چې اوس په کنټرولر کې ورته جوړ کړو. راځم کنټرولر ته. اوس کنټرولر ته چې راسم، راځم د ډسټروی میتود کې دلته به راسم. دلته به ورته وایم چې د هغه ابوټ د کلاس څخه یا د ابوټ موډل څخه یو ابجکټ جوړ کړه. مساوي کېږي په ابوټ فایند میتود کې آی ډي راته راواخله. هغه آی ډي چې دلته فنکشن ته یا میتود ته راځي، هغه آی ډي د ډیټابیس د آی ډي سره.
میچي او بیا یې راته څه شي که ورته ووایه چې $sign about the delete method ته غږ کوو delete او اوس کولی شو چې یو میسج هم ورته ورکړو session flash دلته ورته ووایه چې میسج د څه شي دی deleted مثلا deleted هر شی چې ورته لیکي هغه نو بیا ستا کار دی چې څنګه ورته لیکي return د back function هم بعض وخت موږ استعمالولی شو چې موږ بیرته همهغې صفحې ته چې ID مو ځینې راخیستې هغه صفحې ته مو یوسي دا به کنټرول ایس کړم راځم اوس براوزر ته دا به ریفریش کړم ګورم اوس دا دی اوس په پر بټن باندې ور کلیک وکړم چې څه کېږي ډیټا چې مو دلته درلودله هغه یې ورا پاکه شوله نو دا و د ډیلیټ میتود که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو تاسې کولی شئ چې موږ د نورو ویډیوګانو دپاره هم کانال درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو ټول زده کوونکي ورڅخه استفاده وکولی شي